د احمد شاه بابا مینې صفحې ټولې لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دوشنبه د 1402 کال د هود د میاشتې 20 نیټه ده. زه همدا مهال د کابل ولایت د 22مې ناحیې د شمشاد کوڅې د شپږم ګذر اړوند د حضرت مهترلام بابا جامع مسجد ترڅنګ په هغه کوڅه کې ولاړ یم چې د همیش په ډول هر کال دلته د سید جمال الدین ښارګوټي له خوا څخه اوبه راځي. د دغه اوبو حجم دومره زیات وي چې په دغه جوړ شوي کانال کې نه ځایږي او بیا دغه اوبه د شمشاد کوڅې په پاخه سړک باندې بهیږي. په دغه سړک باندې د دغه مظلوم ولس 9 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي، مګر نن دغه اوبو له تخریب سره مخامخ کړی ده. د دغه اوبو تخریبات د عام ولس لپاره هم زیات دي. دلته یې ځینې کورونه هم له تخریب سره مخامخ کړي دي. تاسو ګورئ چې دلته زیاتره کورونه خامه دي. د دغه اوبو په راتګ سره دا د نړېدلي دي او حتی یو کور خو بیخي تخریب شوی ده. دغه کور چې تیر کال هم دغه اوبو چې پروسه کال راغلی وې تخریب کړ. دغه کور د یوې کونډې خور ده. تر ننه پورې وس نه درلود چې دغه کور جوړ کړي. موږ د افغانستان د اسلامي امارت له هغو مسؤلو چارواکو څخه غوښتنه لرو چې د دغه اوبو مخنیوی وکړي